د افغانستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی کریم صادق وایي شهسوار ته هره میاشت 100,000 کلدارې ورکوم خو سندرې دې نه وایي. د پښتو پخوانی نامتو سندرغاړی شهسوار خان چې 2 کاله مخکې یې له سندرو توبه وایستله او د تبلیغ په لار روان شو، هغه په یوه ویډیو کې 2 کاله مخکې وویل چې اوس یې ژوند بدل شو او له خدای جل جلاله څخه یې د ګناهونو بخښنه وغوښتله او ویل چې نور به د دین خدمت کوي. خو تازه په یوه ویډیو کې پرون شهسوار وویل چې 2 کاله کېږي په تبلیغ کې کار کوي خو هیڅ چا یې هم پوښتنه ونه کړه او د اقتصادي مشکلاتو له امله یو ځل بیا غواړي چې سندرې پیل کړي. هغه ویل چې لومړی د دین کار دی او ورپسې د دنیا کار دی، نو هغه به دواړه کارونه کوي او خپلو مینوالو ته یې زیری ورکړی چې یو ځل بیا سندرو ته راځي. په دې اړه د افغانستان کرکټ یو پخوانی لوبغاړی تاج ملک هم تبصره کړې ده چې د هغه تبصرې ته لاندې د افغانستان یو بل پخوانی د کرکټ لوبغاړی کریم صادق په خپل کمنټ کې لیکلي دي چې د الله د رضا لپاره له شهسوار سره هره میاشت 100,000 کلدارې مرسته کوي. تاج ملک عالم په خپله دغه پوسټ کې لیکلي دي زموږ د کوزي پښتونخوا یو ورور شهسوار خان 2 کاله مخکې د سندرو ویلو څخه توبه ویسته او پاکه زندگی یې شروع کړه، خو اوس یې ګیله کړي چې چا مې پوښتنه ونه کړه، نو واپس د شیطان ملګرتیا ته ادامه ورکوم. نو و د الله بنده تا توبه د خلکو لپاره ویستې وه که د الله د رضا لپاره؟ که دې توبه د الله لپاره وه نو د الله قانون دا ده چې هغه خپل بنده نه امتحان خامخا اخلي. نو وروره پام چې په ښه دې خوی نه شي او شیطان دې دوکه نه کړي. الله باندې توکل وکړه، ټول مشکل به حل کړي. همت وکړه. د شهسوار خان د سندرو نړۍ ته له بیرته راتګ سره سم ځینو خلکو د هغه پریکړه وستایله، خو ډیرو خلکو د هغه د دغه پریکړې مخالفت وکړ او هغه باندې یې کلکې نیوکې وکړې. خو پخوانی لوبغاړی کریم صادق بیا د تاج ملک په دغه پوسټ باندې لیکلي دي چې که د روزګار مشکلې وي نو د الله د رضا لپاره هغه ته هره میاشت 2,000 کلدارې برابروي. خو وروسته یې خپله خبره سمه کړه او ویل چې 2,000 په تېروتنه کې لیکل شوي دي، ورته 100,000 کلدارې به هره میاشت برابروي چې د هغه مشکل پرې حل شي. نو اوس به آیا دا خبره شهسوار ته رسېدلې وي او یا به ورته څنګه ورسېږي؟ په دې اړه لا هم معلومات نشته. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې د افغانستان د پخواني کرکټ لوبغاړي کریم صادق د میړانې په اړه وه. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.